د 1940 کال د اپریل 8 په دې ورځ د صحرا ډیزرټ یا د نړۍ تر ټولو لویه صحرا دښته کې سخت طوفان رالوتی و. د دې اتو تنو پاتې ژوندۍ عملې سخت سترګې له ریګونو ډکې وې. خورا ډیر کمزوري او ژوبل شوي وو. ترڅنګ د سیم په نوم یو ملګری هم له لاسه ورکړی وو. کله چې دوهمې نړیوالې جګړې جریان درلود، په همغه ورځو کې له درده او زورونو ډکه دا کیسه د یو عسکر لخوا په صحرا ډیزرټ کې په داسې حال کې لیکل کیږي چې د ژوند وروستۍ مرګونې شیبې وې. د دې عسکر نوم لیوټیننټ روبرټ ټونر وو چې له خپلو نورو اتو ملګرو سره د صحرا په دښته کې ورک شوی وو. اوس پوښتنه دا ده چې د 9 عسکرو په صحرا دښته کې کول څه، او د جنرال روبرټ لخوا په کاغذ باندې وروستۍ لیکنې کې څه کیسه وه. دا یو ډیره له رازونو او دردونو څخه ډکه کیسه ده. خو مخکې له دې چې دې کیسې ته جریان ورکړو، اړینه به وي چې لومړی د صحرا دښته وپېژنو، ځکه دا هم زموږ د نړۍ یوه داسې لویه وچه او خطرناکه برخه ده چې هرومرو یې باید وپېژنو. د صحرا ډیزرټ یا د صحرا دښته دا د نړۍ تر ټولو لویه او پراخه وچه او ګرمه له ریګونو ډکه دښته ده چې په شمالي افریقا کې موقعیت لري. تر 9.2 میلیونه کیلومتره مربع پورې رسیږي. دا دښته دومره پراخه او لویه ده چې له 11 هیوادونو لکه مصر، لیبیا، چاد، الجزایر، مالي، موریتانیا، مراکش، نیجر، سودان، تونس له دې ټولو هیوادونو سره پوله لري. دا دومره ګرمه او ریګیزه دښته ده چې پکې 15% برخه هیڅ نباتات نه لري. د سختې ګرمي او سخت اقلیم ترڅنګ جغرافیایي موقعیت دومره خطرناک دی چې هر کال پکې په زرګونو خلک ورکیږي او تر ورکېدو وروسته پکې د تندې ترڅنګ د سختې ګرمي له امله ژوند له لاسه ورکوي، چې اکثریت هغه خلک وي چې په ناقانونه توګه اروپا ته د تګ هڅه کوي. دلته په میلیونونو کیلومتره مربع کې هیڅ انساني آبادي نه تر سترګو کیږي. له رازونو ډکې د دې صحرا د حرارت درجه د ورځې تر 500 پورې رسیږي. بل خو د همدې دښتې د حرارت درجه د شپې دومره ټیټه وي چې پکې هر څه یخ کیږي، په دې معنی چې دلته ژوند هیڅ امکان نه لري. زموږ د نننۍ ورځې کیسه پیلېږي په همدې دښته کې چې تاریخ 1943 کال د اپریل 4 د لیبیا هیواد بنغازي ښار له سولچ هوایي ډګر څخه یوه B-24 ډي بم غورځونکې درنه الوتکه پورته کیږي چې نوم یې و لیډي بي ګوډ. په حیرانتیا سره دا د دې الوتکې لومړنی عملیات و چې څو ساعته وروسته یې په آخري عملیاتو بدلیدل. په دې بم غورځونکې الوتکې کې ټول 9 تنه عامله موجود وه چې د عملیاتو موخه یې تر ایټالیا هیواد تګ او هغلته د دښمنو پر ځایونو بمونه غورځول و. خو دا کار دومره اسانه نه و، ځکه پر دې هوایي لارې به ګڼې بم غورځونکې الوتکې د جګړې ډګر ته تلې. خو په دې ورځ د لیډي بي ګوډ الوتکې له ټولو نورو الوتکو څخه د ځینو ستونزو له امله ناوخته الوت وکړ. دې الوتکې هڅه کوله چې تر نورو الوتکو په هوا کې ځان ورسوي، په داسې حال کې چې دوی د دوزخ په څیر ګرمې د صحرا دښتې له پاسه الوت کاوه، د کومې دښتې حالات چې هر وخت بدلیدلی شي. همغسې تر څه الوت وروسته صحرا دښته کې یو داسې ریګیز طوفان رالوځي چې د الوتکو پیلوټانو ته هیڅ مسیر نه معلومېده چې دوی اوس په کومې خوا الوت کوي. د همدې ریګیز خطرناک طوفان له امله د ټولو الوتکو پیلوټانو عملیات لغوه کوي او بیرته د لیبیا سولچ هوایي ډګر ته ګرځي. خو یوازینۍ الوتکه او عملیه چې ماتې نه منله د لیډي بي ګوډ الوتکه وه. دوی غوښتل په هر حال د دښمن تر سیمو ځان ورسوي او تر هغې به نه راګرځي تر څو یې چې پر دښمن بمونه نه وي غورځولي. خو برعکس څومره چې دوی پر مخ تلل هغومره د ریګ او ګردونو طوفان زیاتېده، تر دې چې نور پرمختګ هیڅ امکان نه لاره، ځکه لاندې موقعیت او ځای هیڅ نه ښکارېده. بالاخره په ډېرې مایوسۍ سره د لیډي بي ګوډ الوتکې عملیه هم عملیات لغوه کړل او بیرته د خپل بیس په خوا تاو شول، او هغه بمونه چې د دښمن لپاره په الوتکې کې ځای پر ځای کړي وو هغه یې په مدیترانه سمندر کې وغورځول تر څو د بار کچه کمه کړي او هم بیرته بیس ته د ګرځېدو لپاره په الوتکه کې تیل وساتي. دا چې د الوتکې الوت هم تر نورو الوتکو وروسته کړی وو، له همدې امله ټولې الوتکې په خوندي توګه له دمخه خپلو ځایونو ته رسېدلې وې. اوس د شپې 12 بجې وې، دوی تر نیمې لارې را رسېدلي وو. په همدې وخت کې ناببره د دوی د الوتکې اټومیټک ډایرکشن فاینډر وسیله خرابېږي. دا یوه داسې وسیله ده چې پیلوټ ته پر ځمکه د هوایي ډګرونو موقعیت معلوموي. په دې وخت کې پیلوټ هڅه کوي چې له کوم هوایي ډګر سره اړیکه ونیسي، خو د دوی غږ هیڅ چا نه اورېده. خو دا تر ننه هم نه ده څرګنده شوې چې رښتیا هم د دوی د راډیو سیسټم خراب شوی وو که قصدن چا نه غوښتل چې مرسته یې وکړي. بالاخره دوی په تصادفي توګه تر خپل بیس پورې په هوا کې رسیږي. له رسېدو سره سم ورته له بیس څخه د پلیرګن په واسطه ډزونه کیږي، خو دلته بیا هم د الوتکې عمله یا د نښانه یا ډزونه نه ویني. تر راتلونکو نورو 2 ساعتونو پورې دوی په هوا کې الوت کاوه، خو د موقعیت نه موندلو او ځنډ له امله په الوتکه کې تیل ختمیږي او ټول پرېکړه کوي چې له الوتکې څخه به د پاراشوټونو په واسطه ټوپ اچوي. بله خوا په بیس کې ټول پوځي افسران د سهار له پیلېدو سره سم د الوتکې پیدا کېدو لپاره د پلټنې عملیات پیلوي. دوی فکر کاوه چې الوتکه به د مدیترانه سمندر کې غورځېدلې وي. تر څو ورځو سختو عملیاتو وروسته دوی ته د الوتکې اړوند هیڅ شی په لاس نه ورځي. بالاخره عملیات ودرول شول
شول. تر راتلونکو څو کلونو پورې د دې الوتکې ورکېدا یو راز وګرځېده. دا په نړیواله جګړه کې لومړنۍ الوتکه وه چې ورکه شوه. د الوتکې د ورکېدو 15 کاله وروسته د 1958 کال په نومبر میاشت کې یو بریتانوي ځمکپوه چې د تیلو د ډي آر شرکت لپاره کار کوي د خپلې دندې پر مهال کله چې د لیبیا په دښتو کې الوت کوي پر ځمکه د یوې الوتکې ملبه ویني. هممهاله د الوتکې دا موقعیت په نښه کوي او سمدلاسه د ویلر بیس په نوم پوځي اډې ته احوال ورکړ. خو په دې پوځي اډه کې هیڅ کوم افسر جدي غبرګون نه ښيي ځکه دوی ته له کلونو راهیسې د هیڅ کومې الوتکې د ورکېدو رپورټ نه وي ورکړل شوی. خو د ډي آر شرکت بریتانوي ځمکپوه پر دې موقعیت لا زیاتې څېړنې وکړې. دا څېړنې د دې لامل شوې چې د 1959 کال په مارچ کې یو بشپړ څېړنیز ټیم دې ځای ته ولېږل شي. د الوتکې تر پیدا کېدو وروسته پوځي بیس ته د الوتکې نوم او په الوتکه کې د موندل شوي پوځي عملې په یونیفورم لیکل شوي نومونه هم ورکړل شول. تر دې وروسته له پوځي بیس څخه هم لوړپوړي پوځي افسران راځي. په پای کې 14 کاله وروسته د لیډي بیګوډ الوتکه وموندل شوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې الوتکه خو وموندل شوه خو د دې الوتکې عمله څه شوه؟ د 1959 کال د مۍ په 26مه د ویلر پوځي اډې نورې څېړنیزې ډلې دې ځای ته ولېږلې. دې ځای ته په رسېدو سره ګوري چې الوتکه په 2 برخو ماته شوې ده خو ډېره لږه تخریب شوې وه، دومره چې وسلې او مهمات هم تر اوسه پکې خوندي پاتې وو. نه یوازې دا بلکې د الوتکې دننه خواړه او څښاک هم تر اوسه خوندي وو. اوس د الوتکې ټکر شوې ساحه کې د عملې د پیدا کولو هڅې پیل شوې خو دوی ټول څېړونکي پر دې باور وو چې د الوتکې له غورځېدو دمخه پوځیانو له الوتکې ځانونه ایستلي وو. دلته څېړونکي د الوتکې شاوخوا یو د یادښت کتاب پیدا کوي. په دې د یادښت کتاب کې لیکل شوي وو کله چې په 4 د اپریل دوی په هوا کې له خپلې پوځي اډې تېر شوي وو نو دوی یو بل سره هوکړه کړې وه چې د تیلو له ختمېدو دمخه به له الوتکې د پراشوټ په واسطه ټوپ اچوي. له دې 9 پوځیانو څخه یو روبرټ ټونر وو چې هر وخت به خپل شخصي د یادښت کتاب له ځان سره ګرځوو. له همدې کتاب څخه ټول معلومات روښانه شول. په کتاب کې د لیکل شویو معلوماتو له مخې په 4 اپریل د یکشنبې په ورځ ټول وسایل ژوبل شوي وو. موږ په هوا کې ورک شوي یو او په الوتکه کې مو تیل هم په ختمېدو دي. د شپې په 2 بجو موږ اړ شو چې له الوتکې ټوپونه واچوو. موږ ټول وو خو جون نه تر سترګو کېده بلکې ورک شوی وو. دوی ټول په خوندي توګه له الوتکې راوغورځېدل خو جون شاید نه وي ژغورل شوی ځکه له دوی سره نه وو. دوشنبه یعنې پر سبا یې نه وي داسې څه نشته. څو تنه په زخمي حالت کې وو او د څښلو لپاره یوازې نیم بوتل اوبه او ترڅنګ خوراک کم خواړه وو او ګرمي خورا زیاته وه. سه شنبه 4 اپریل موږ تر 11 بجو په دښته کې دمه وو خو ګرمي دومره ډیره وه لکه دوزخ کې چې رایسار شوي یو. په 5 بجو مو پلي مزل شروع کړ خو د هیڅ انساني آبادي درک نه وو. چهارشنبه 1 اپریل ټول خورا ډیر ستړي شوي وو. د لمر او تودوخې له امله خوب نشي کولای او هیڅ نه پوهېږي چې تر کومه به همداسې حالت وي. پنجشنبه 8 اپریل چارچاپیره یو ریګیز توپان رالوتی. موږ یې په وړاندې ټول توان له لاسه ورکړی. د ټولو سترګې له ریګونو ډکې دي او ډیر زیات کمزوري شوي او ژوبل شوي دي. جمعه 9 اپریل د شپې هوا خورا ډیره یخه ده. ټول له مزل کولو لوېدلي خو یوازینی شخص چې لا تکړه و شلي ریفرډ و چې په ګوښې تن د مرستې لپاره په صحرا کې ووت. دا د جنرال روبرټ ټونر وروستی لیک و چې لیکل شوی و. تر دې لیک لوستلو وروسته د امریکایي هوایي ځواکونو لخوا د دوی د جسدونو پیدا کولو عملیات پیل شول چې په دې جریان کې د 5 پوځیانو جسدونو د صحرا دښتې په ریګونو کې پیدا کړل خو د پاتې نورو غړو جسدونه ټول په ریګونو کې ډب شوي وو. دوی یو ځل بیا د نورو جسدونو پیدا کولو لپاره یو لوی عملیات پیل کړل چې په پای کې له هغو لومړنیو 5 جسدونو څخه 15 کیلومتره لرې 2 نور جسدونه پیدا کړل. بلاخره د امریکایي پوځ څېړونکو د دې پیښې ژوره څېړنه وکړه او راپور یې ورکړ چې له الوتکې څخه د ټوپ اچولو پر مهال 8 پوځي غړي په خوندي توګه تر ځمکې رسېدلي وو او د خپلو توپانچو د ډزونو په واسطه یو بل موندلي وو. خو یو پوځي غړی دوی ونه مونده. ویل کېږي چې شاید له الوتکې څخه د ټوپ اچولو وخت کې یې چترۍ نه وه خلاصه شوې نو په ځمکه به له لوېدو سره سم له منځه تللی وي. پاتې ژوندي پوځیان تر ښکته کېدو وروسته د دښتې په شمالي خوا روان شوي وو ځکه په دې لارو کې له دوی څخه لباسونه چترۍ او نور ضروري اشیا پاتې وو. د دې څېړنو مطابق په دې اور غورځونکي ریګستان کې دوی تر 8 ورځو یوازې په نیم بوتل اوبو ګزاره کړې وه او د الوتکې د غورځېدو له سیمې څخه 130 کیلومتره لرې تللي وو او د همغه ځای په بېلابېلو برخو کې یو پر بل پسې ژوند له لاسه ورکړی وو. نو دا وه د دې پوځي عملیې د ژوند د پای د یوې سختې مرحلې کیسه. دې ته ورته په نړیوالو جګړو کې نور هم ډېر پوځي غړي ورک شوي دي خو تر نن ورځې په اړه هیڅ معلومات نه دي شوي. که مو د نن ورځې موضوع تر دې ځایه کتلې وي مننه. راسره اوسئ او تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم.